سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ مینوالو ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او ملګرو نن غواړم چې خپل یو غزل در سره شریک کړم په دې هیله چې ستاسو خوښ شي. غزل مطلب ده چې بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، د ژوند معنی بغیر له تا نه نیمه غوندې ښکاري. بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، د ژوند معنی بغیر له تا نه نیمه غوندې ښکاري. د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه ځمکه یو چا سره تقسیمه غوندې ښکاري. د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري او د زړه ځمکه یو چا سره تقسیمه غوندې ښکاري. او نه کنه پتا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، نه کنه پتا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، فریب مینه د سترګو کې مکیمه غوندې ښکاري. او که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خدا پېښور ماته خپله سیمه غوندې ښکاري. که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خدا پېښور ماته خپله سیمه غوندې ښکاري. او نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهیږي، نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهیږي، هغه راته په خدای سمه حکیمه غوندې ښکاري، هغه راته په خدای سمه حکیمه غوندې ښکاري. مینوالو ډیره زیاته مننه مو کومه، زمونږ دغه کوم یوټیوب چینل دی دغه هم سبسکرایب کړئ او دغه پیج هم د ځان سره سبسکرایب کړئ او نورو مینوالو ته هم ووایئ ملګرو ته ډیره زیاته مننه کومه. او موږ سره کیمرامین هم ډیره زیاته مننه کوم د سنان مومن چې زمونږ یې دغه ویډیو ریکارډ کړه او تر تاسو یې زمونږ غږ در ورسولو. د ټولو ماشومانو هم مننه کوم.